اوس ناوخت هم دی دلته هم د مور سره رخصت هم نه دی اخیست ته راسه زغره به د مور سره رخصت واخلم دی نه چې د انټرویو راسه تېره نه شي موره ځمه دا انټرویو نه ځمه ډېر ناوخته دی بس رخصت راکړه چې الله پاک دا نوکري ولګوي بس الله دې مت څه زویه الله دې په خواره سترګو مه راوینه الله دې د نوکرۍ کار دې وکړه زویه بس ما دعا وي د سره دې انشاءالله الله دې مت څه زویه بس په مخه شه الله دې مت زویه یوه خبره واوره ها موره زویه بس دا یوه خبره م په یاد لره وصیت درته کوم زویه د الله له بندګانو سره ښه کوه الله دې په ګټ عمر نه خوروي بس دغه یو سوال درته کوم د الله له بندګانو سره ډېر ښه کوه زویه سمه ده موره سمه ده زه ناوخته یې بس ولاړم بس زویه الله دې پر سر ورشه په مخه شه الله دې مل سي ګس مې قسمت ولاړ دی اوس راټر ته وګوره دا ټیم پنچر دلته پر ما ناوخته دلته انټرویو له ځانه څخه دفتر دومره لرې دی ورته سکوټر لاس راایله خو پنچر ولاړ مې یو ځای نشته سکوټر څه په وکړه راځئ زه یې ودروم په منډه به ورسم د انټرویو راسه تېرېږي د غم سکوټر دی زه به ورسم دا هوټل حالات وایي سکوټر د دې ولاړ دی زه راځم بیا یم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سړی مشه خیر هغه انټرویو چې اخیستل کېږي هغه ځای لوړ دی و هغه ځای خو بالا دی لیکن انټرویو ټیم ختم شو ته ځنډېدلی ځوان څه وایه سر زما ډېر سخت ضرورت دی دا نوکري ته ته کوشش نه راله کوې زما انټرویو اوس دویم وار راسه وایه یا ځوانه چې ته ټیم مو خلته ورکړی هغه خلک رانه انټرویو وکړله لیکن نور مزید سره خلاص انټرویو موږ د چا غلوس اخیستی موږ بس روان یو دا د بس دفتر بند سر پلیز زما ته ډېر سخت ضرورت دی دې نوکرۍ ته ته که یې 15 منټه د ما څخه انټرویو واخلې زما به یو کار وشي زه ډېر غریب سړی یم زه دا خپله ډګرۍ مې هم راخیستې ده ما ډېر تعلیم کړی دی دې نوکرۍ دپاره یاره زه خو بوس نه یم زه خو منیجر یم دا کار خو د بوس دی لیکن بوس دې سره خلاص و چې ټوی سو هغه سه ولاړ اوس ته ټلیفون ور وکړه ستا بوس دی ستا په خوله به کوي ته منیجر یم زه ډېر د لرې ځایه راغلی ما سکوټر پنچر شو زه په دې وځنډېدم که نه ما په ټیم ځان را رسوی شو ته یو ټلیفون به نور وکړې یا وروره زموږ بوس دی هغه ټلیفون پورته کوي نه له هغه څه دونه ټیم شته نو ته ځنډېدلی ځوانه ته ځانه خپله نوکري پیدا کړه دا نوکري د ولاړه وروره خپل ځانه بل ځای کوشش وکړه بل ځای جوب ما پیدا کړه لیکن دا لاس پرېنځه بس دا ختم شوه دا ولاړ سر پلیز ما ډېر تعلیم کړی دی زه ډېر مجبوره یم بس تاسو هر څو تعلیم کړی دی هر څو مجبوره یې ته زما ډګرۍ ته وګوره ما ډېر تعلیم کړی دی بس هر څه ستا کړي دي ځوانه بس بل ځای د رزق غواړه لیکن دا رزق د له خولې ځه ووتې بس زه ولاړ قسمت مې ګسه ولاړ دی څه وکړم ځوانه څه پیسې خو راکړه وږی ډېر بد وږی یم روز ډوډۍ په خورم درواغ نه ته وه ډېر بد وږی یم ته پیسې راکړې زه ډوډۍ په خورم بل شی ولکه په واخلم وږی یم ډېر بد وږی یم بس دا یوه خبره م په یاد لره وصیت درته کوم زویه د الله له بندګانو سره ښه کوه الله دې په ګټ عمر نه خوروي بس دغه یو سوال درته کوم د الله له بندګانو سره ډېر ښه کوه زویه ډوډۍ پاخې دغه دې پیسې واخه ورسه ډوډۍ په واخه الله تعالی دې هر مشکل پوره کړه ارمان پوره کړه امین امین ورسه بخښنه کوه وروره څو شو بل ځای خوا بده نه کړې یا خیر دی خیر دی معافي کوه وروره ډېر بد پریشانه وم په دې سره ونښتلم یا خیر ودرېږه ځوان ځوانه ما ته ډېر تعلیم او ته معلومېږي ولې د ستا د ډګرۍ څه ما ته معلوم ما دا ډګرۍ ته وکتل و وروره دا زما ډګرۍ ده نو زه په دغه پریشانه وم دلته یې ځای نوکرۍ له ورغلی وم نو نوکري وه د انټرویو دپاره ورتلم نو زه وځنډېدلم غلم ځان ور ورسپور موټرسایکل یې پر لارې پنچر شو نو په دې په دا روډ کې څه پریشانه را روان دا زما ډګرۍ ده ما ډېر تعلیم کړی ښه زما نه یو خبره درته وکړم ووایه راته ویې که وروره ما ته د تعلیم یافته سړي ډېر سخت ضرورت دی څه وایه
ولې زما د په هوټل کې نه دی، په هوټل کې زما سره د منیجر د ډیپټي ډېر سخت ضرورت دی او زما د منیجر ضرورت دی. او که ته چیرې د ما سره کار کوې 50,000 روپۍ زه د منیجرۍ تنخوا درکوم، د ما سره لګیا شه. څه وایه 50,000 روپۍ تنخواه؟ هو 50,000. منیجرۍ؟ هو سمه ده، کله درس کوم؟ یو منټ دا کار در واخله، سبا دی چم وکړه، د ما سره ټلیفون وکړه، بس راسه ډایرکټ هوټل نه، بس پر خپله منیجري ودرېږه. صحیح ده انشاءالله، سبا زه درځم انشاءالله، بس ټلیفون سره کوم. صحیح دی، کور ودان. سبا الله راځه. دې عزت وکړي. صحیح، مخته دې شه، دوه یې کوه. بېشک الله تعالی پر هر شي قادر دی. الله تعالی د انسان دپاره بهترینه فیصلې کوي. ملګرو دا میسج د هغه خلکو دپاره دی چې هغه مایوسه کېږي. الله تعالی چې د انسان په مقدر کې څه رزق لیکلی هغه میلاوي.